ته هم راته دا من یو پیغام راوړه صاحبه زه هم علاقه خوړه کې جرګه راټولوم. ډېر ښه دا یو ځل بیا مننه. ته هم راته دا من یو پیغام راوړه صاحبه زه هم علاقه خوړه کې جرګه راټولوم. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو زمونږ کلي ته نن صادق مجبور صاحب راغلی دی. نو راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی وایو. هغې نه مخکې دا ملګري راسره ناست دي ابرار صاحب دی او اختر زمان دی او د کیمرې په شا باندې طاهر تنها دی او محمد نظیر هم راسره ناستې کوي. دی ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره رالل او کېناستل او صادق مجبور صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایم چې زموږ کلي ته راغلی دی. ډېره زیاته مننه شاهد مندوخیل صاحب. زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې دومره قیمتي وخت مو موږ ته وخت راکړو. ډېره زیاته مننه. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. څه به راسره شریکول غواړئ؟ تا سره خو ما مخکې هم ملګرو ته یې پته وي یو پروګرام ورسره ما کړی دی. نو څه به راسره شریکول غواړئ؟ پروګرام کې خو به سره څه شعرونه او څه غزلې شریک کړم. یو غزل نه مخکې یو درې څلور شعرونه دي چې ارشاد. د چا یادونه مې په سر ولاړ وي د چا یادونه مې په سر ولاړ وي لکه چې لمر د مازدیګر ولاړ وي په وړاندې ځمه خو لار نه وینمه په وړاندې ځمه خو لار نه وینمه لکه چې تا ته مې نظر ولاړ وي لکه د شمې په شان ویلی شمه لکه د شمې په شان ویلی شمه چې مخامخ راته دلبر ولاړ وي زه چې قدم اخلم د ژوند په لاره زه چې قدم اخلم د ژوند په لاره د یار غمونه به اکثر ولاړ وي. غزل د سره شریکوم. غزل داسې دی چې څوک لیونی نه دی چې هسې ستا کوڅې له راځي څوک لیونی نه دی چې هسې ستا کوڅې له راځي په تا مین به خامخا ستا دروازې له راځي مقصد یې دا وي چې ما وجړوي ښه مې تنګ کي مقصد یې دا وي چې ما وجړوي ښه مې تنګ کي هغه که مونږ کره راځي خو بس همدې له راځي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي اول یې قتل کړي بیا یې وروستو جنازې له راځي. مننه. عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي اول یې قتل کړي بیا یې وروستو جنازې له راځي داسې یو وخت و چې په مینه به مې سر ورکوو داسې یو وخت و چې په مینه به مې سر ورکوو اوس مې د مینې نه قسم دی چې زړه خولې له راځي صفا انکار مې ورته کړی چې یاري نه کوم صفا انکار مې ورته کړی چې یاري نه کوم یو لیونی راپسې هغسې جرګې له راځي وایي صادق مجبور ته به دیدن د زړه په خوښه ورکم صادق مجبور ته به دیدن د زړه په خوښه ورکم خو شرط مې دا دی چې زمونږ کره به شپې له راځي. یو غزل بل دی چې هغه ګلاب راته ازغی شولو د ژوند په لار کې زما د زړه بس خواري ولاړه هغه چې لاړه لکه سم دی په ځان پوهه شومه چې زما دغه زندګي ولاړه په ځان مغرور عینې کې ګوري داسې وایي خوارې څه ښکلې د ځواني ولاړه دا چې خوبونه په ډاډه زړه تر ناوخته کوم هغه زما چې د یادونو بیماری ولاړه دا ستا د تلو نه پس رقیب راته ویل ظالمه دغه د مینه وه بس دغه د خاني ولاړه دا ستا د تلو نه پس رقیب راته ویل ظالمه دغه د مینه وه بس دغه د خاني ولاړه صادق مجبور ستا تصویر ته یې کتل ویل یې صادق مجبور ستا تصویر ته یې کتل ویل وی چې زمونږ 2 ورځې یاري وه ارمانی ولاړه. یو غزل بل دی چې په مینه کې منزل ته رسیدل اسانه نه ده د بعضې ښکلو ته کتل اسانه نه ده په مینه کې منزل ته رسیدل اسانه نه ده د بعضې ښکلو ته کتل اسانه نه ده په سپینه لمن داغ پکې تهمت په سړي لګي په توره شپه کوڅې ته د یار تلل اسانه نه ده. مننه. په سپینه لمن داغ پکې تهمت په سړي لګي
په توره شپه کوڅې ته د یار تلل اسانه نه ده. دا زه یم چې تر اوسه لا ژوندی یم یارانو. دا زه یم چې تر اوسه لا ژوندی یم یارانو. دردونه او غمونه تیرول اسانه نه ده. سړی پکې کمزوری شي د مخ رنګ یې بدل شي. سړی پکې کمزوری شي د مخ رنګ یې بدل شي. د یار په غم کې خپلې اوښکې څکل اسانه نه ده. له سترګو نه مې اوښکې له سترګو نه د اوښکو په ځای وینې شي روانې. په یار پسې په نیمه شپه جړل اسانه نه ده. له سترګو نه د اوښکو په ځای وینې شي روانې. په یار پسې په نیمه شپه جړل اسانه نه ده. صادق مجبوره بس کا د دې خلکو نه کلار شه. صادق مجبوره بس کا د دې خلکو نه کلار شه. د دې خلکو سوچونه بدلول اسانه نه ده. ډېر ښه. نور به راسره مخکې څه شریکول غواړئ؟ نور به سره یو نظم شریک کړم. نوی نظم دی. د نظم عنوان دی زما مرګ ستا ډولۍ. زما مرګ ستا ډولۍ. نظم دی چې کله راځي چې ستا غوښتنې ته خلک بیا به راځي زما پوښتنې ته خلک. زیری پتا چې د کوژدن وشي په ما به غږ د زنکدن وشي. څوک به پتا پسې ډولۍ له راځي څوک به زمونږ رغمرازۍ له راځي. دا ستا په کور به ګډاګانې کېږي زمونږ په کور به جړاګانې کېږي. بس خو چې کله ستا ډولۍ اوچتئ بس خو چې کله ستا ډولۍ اوچتئ زما به خلک جنازه اوچتئ. څوک به پتا پسې تملونه وخي څوک به په ما پسې ځانونه وخي. بیا چې په تورو غرونو تا اړوي بیا به انبار خاورې په ما اړوي. تا به ډولۍ کې د بل کور ته یوسي زما وجود به خلک ګور ته یوسي. بس تا به نوي زندگی شروع شي په ما به قبر کې چینجي شروع شي. تا به تپوس زما رښتیا کړې وي خو ما سفر به له دنیا کړی وي. بیا به نارې کړي چې صادق چرته دی زما د سپینې خولې لایق چرته دی. اخر په ما پسې خفګان به درشي تیر شوي وخت پسې ارمان به درشي. زما د مرګ به درته دا وایي څوک نه وي څوک به خامخا ووایي ستا لیونی خو په جړا تللی دی صادق مجبور له دې دنیا تللی دی. شاعر به جوړ شمه خو دومره قرباني به غواړي. شاعر به جوړ شمه خو دومره قرباني به غواړي ما نه به څه غواړي خو درد او جدایي به غواړي. کلم به واخلم شروع به شم څه ګرانه نه ده. غزل به ولیکم خو وینې د زړګي به غواړي. دا ته چې وایي غم راولېږه تنګ شوی یمه غم به مې درشي خو بدل کې ستا ځواني به غواړي. په زړه کافره یاره زه چې اسویلي کومه ته به یې محسوس کړي خو په شرط چې تنهایي به غواړي. هغه به راشي ستا تر څنګه څه مشکله نه ده. هغه به راشي ستا تر څنګه څه مشکله نه ده. صادق مجبوره ستا د زړه په کور خاني به غواړي. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. یو غزل نیم را سره نور هم شریک کړو. غزل دی چې په مثال لکه مارغه یو دانه راټولوم زه کور په کور ګرځېږم پښتانه راټولوم. ډېر ښه. په مثال لکه مارغه یو دانه راټولوم زه کور په کور ګرځېږم پښتانه راټولوم. ته هم راته دا من یو پیغام راوړه صاحبه زه هم علاقه خوړه کې جرګه راټولوم. ډېر ښه. دا یو ځل بیا مننه. ته هم راته دا من یو پیغام راوړه صاحبه زه هم علاقه خوړه کې جرګه راټولوم. لسترګو نه مې اوښکې تر ګریوانه پورې لاړې کوڅه کې د جانان ټوټې د زړه راټولوم. احساس د محبت دی او د مینې لیونتوب دی. احساس د محبت دی او د مینې لیونتوب دی. د سترګو په بڼو یار ته رانجه راټولوم. څه خپله غریبي ده او څه غم د جدایۍ دی. څه خپله غریبي ده او څه غم د جدایۍ دی. صادق مجبور بصیرې ګریوان څه راټولوم. زړه مې تنګ شو د پردیس مسافرۍ کې. زړه مې تنګ شو د پردیس مسافرۍ کې لکه ګیر شي څوک د مینې جوارۍ کې. چې دیدن مې ستا د ښکلي مخ نصیب شي بل مې نشته یو ارمان په زندګۍ کې. چې دیدن مې ستا د ښکلي مخ نصیب شي بل یو نه لرم ارمان په زندګۍ کې. خپل قسمت یو د یو بل نه جدا کړي تکړې ژوند په خپل وطن او زه دوبۍ کې. ډېر ښه. خپل قسمت یو د یو بل نه جدا کړي تکړې ژوند په خپل وطن او زه دوبۍ کې. رنګ مې تک تور شو جانانه شوم کمزوری ټوله ورځ کومه کار په سرې ګرمۍ کې. رنګ مې تک تور شو جانانه شوم کمزوری
ټوله ورځ کومه کار په سرې ګرمۍ کې تا خو سره کړلو لاسونه په اختر کې تا خو سره کړلو لاسونه په اختر کې زما لاسونه شوپولۍ په دیاړۍ کې څه د ګل په شان ځواني مې پکې بایله څه د ګل په شان ځواني مې پکې بایله ټوله تیره شوه غربت او غریبۍ کې ته مې هم ستایه ټپکې کلیوالې ته مې هم ستایه ټپکې کلیوالې زه صادق دې کوم ذکر شاعرۍ کې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه چې تاسو موږ ته دومره مختصر وخت راکړو او دومره ټایم مو راکړو زه تاسو ډېر زیات شکرګزار یم ډېره زیاته مننه صادق مجبور صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوم لنډ میسج پیغام مینوالو ته اخره کې څه ورکول غواړئ نو ما خو دې نه مخکې ویډیو کې هم تاسو ته هم دا خبره کړې وه چې زمونږ خپل پښتنو ټولو مینوال ته ټولو ملګرو ته دا پکار دی چې پښتو سره مینه وساتي پښتو ادب باندې کار وکړي او پښتو سره او خپله مورنۍ ژبه پښتو هغه دې ژوندی وساتي نو دا به ډېره ښه وي ځکه چې زمونږ د پښتو ادب دپاره کار دا ډېر زیات ضروري دي نو ټول ملګري ټول پښتانه ته پکار دی چې په پښتو باندې کار وکړي خپله مورنۍ ژبه دې ژوندی وساتي ډېره مننه ډېره زیاته مننه کوم ملګرو تاسو صادق مجبور صاحب د شعرونه به خوښ وي کمنټ کې خامخا موږ ته خپله رایې راکړئ او سره د ملګرو غواړم اجازت ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان